د میدان وردګو امنیه قماندان شیخ محمد شریف حلیمی د نظامی او عقیدوي پلاوي په ملتیا د چک ولسوالۍ له قومي مشرانو، علماو، ځوانانو او مجاهدینو سره په لیدنه کې دوی ته د ښې حکومتولۍ او ځانګړې پاملرنې ډاډ ورکړ. ښاغلي حلیمي په خپلو خبرو کې وویل د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د اسلامي نظام په ټینګښت او جهاد کې بېسارې قرباني ورکړې ده او اوس یې حق دی چې ښه خدمت ورته وشي. امنیه قماندان له مشرانو او ځوانانو وغوښتل چې د تل په څیر د حکومت ملا وتړي. نو تاسې قربانۍ د تاسې جهاد په خپل جهادونو باندې په څو چانده باندې اضافه بولو اله العالمین دې د تاسو ته ښه بدله ده او موږ کوشش کوو. ما په خدای دا وي چې موږ به انشاءالله عزیز د هر شهید کور ته، د هر مؤمن کور ته، د هر ولس کې یو د مازدیګر د ماښام منجلس د خلکو سکو چې په هغو تکلیفو، په هغو زحمتو، په هغو چاپو کې موږ تشبیر کړي هغه ورونو د موږ یېرې نه دي. د یادې ولسوالۍ علماو او قومي مشرانو ورغلي پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ وویل دوی به همیشه د اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ وي او د لا پیاوړتیا په موخه یې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. د میدان وردګ ولایت د امنیې قماندانۍ څخه او د هغې څخه راغلي مېلمنو څخه موږ ډېر مننه کوو چې زموږ او ستاسو ته دغو مظلوم ولس ته راغلل او پوښتنه یې وکړه. او موږ به د دوی نظام حمایت کوو او په کلکه وکړو او موږ د خپلو مشرانو خبرو ته لبیک ویو او هر وخت ورته حاضر یو. ښاغلي حلیمي له ټولو اړوندو نظامي مسؤلینو وغوښتل چې د ولس او خلکو سره نیکه رویه وکړي او خپلو دندو ته صادق واوسي.